لوګر ولایت چې یو کرنیز ولایت ده او 80 سلنه وګړي په کرنه بوخت دي چې له دې لارې ډیری اوسیدونکي اقتصادي ستونزې حل کوي. په همدې حال کې د یاد ولایت کرنې مالداري ریاست مسؤلین په روان کال کې لوګر ولایت کې د مڼو په حاصلاتو کې د 10 سلنه ډیروالي خبره کوي چې علت یې د کرنې ریاست لخوا د پاملرنې او سیلابونو نشتون بولي. همداراز دوی وایي چې په 1100 هکتاره ځمکه باندې د مڼو ونې په لوګر ولایت کې شتون لري او لا هم د پراختیا لپاره ګړندۍ هڅې روانې دي. نظر به سال گذشته خوشبختانه امسال حاصلات سیب خوبتر است، چون در سال قبلی شما شاهد بودین که از اثر سیلاب‌ها و باران‌های شدید تمام میوه‌جات و حتی محصولات زراعتی خسارمند شد. امسال در حدود 7 الی 10% حاصلات سیب در ولایت لوگر افزایش یافته است. ریاست زراعت لوگر در حد امکانات خود در قسمت مشوره‌دهی احداث باغات، کنترل آفات و امراض، چیزی که امکانات بوده از باغدارای محترم دریغ نکردن. لکه څنګه چې په لوګر ولایت کې د مڼو په حاصلاتو کې د پام وړ ډیروالی راغلی ده، په ورته وخت کې د لوګر بزګران د حاصلاتو له زیاتوالي څخه خورا خوشحاله دي او د کرنې ریاست مسؤلینو څخه د سړو خونو بازارموندنې او د اصلاح شوو نهالونو غوښتونکي دي. نسبت به دیگه میوه ما یه هم دانه داره، دانه خوبش داره و در هم رنگ داره، یعنی میدم مارکت خارجی به فروش میرسه، مارکت داره نسبتا. دیگه سیبای ما که در کابل و جلال آباد تو باور کنید میگم اونقدر فروش نداره. فامید حاصل ما که رسید فامید متوان ما میشد، به خاطر که ما سردخانه نداریم میریم چی کنیم؟ به روز بازار فامید مرز خود پاکستان هم بند میکنه، تاجیکستان هم بند میکنه، بود اینجا انبار کلش میمونه. د یادولو وړ ده چې په لوګر ولایت کې سکل حاصلات په ټولو برخو کې د پام وړ زیات شوي دي چې د یاد ولایت کرنې ریاست مسؤلین د حاصلاتو زیاتوالی کرنیزې برخې ته پاملرنه بولي.